السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمیټ ازموینې پوښتنې او ځوابونه 11 درس دی. 101 پوښتنه: که تاسو متوجه شئ چې د ښویېدو په حال کې یاست، په نرمۍ یا ارامۍ سره بریک ونیسئ. د بریک نیولو څخه ډډه وکړئ. ناڅاپي بریک ونیسئ. سم ځواب دی د بریک نیولو څخه ډډه وکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. که چیرې تاسو د موټر چلولو په حال کې د خپل موټر ښویېدو ته متوجه شئ نو بریک مه نیسئ. کیدای شي چې بریک نیول د موټر د ښویېدل لا پسې زیات کړي او خپل د موټر کنټرول د لاسه ورکړئ. 102 پوښتنه: د باران په موسم کې تاسو باید ډېر احتیاط وکړئ کله چې تاویږئ او یا ودرېږئ. وروسته له هغې چې ټوله ورځ باران وشي، وروسته له هغې چې 1.5 ساعت باران وشي او ودرېږي. د باران په لومړي نیم ساعت کې سم ځواب دی د باران په لومړي نیم ساعت کې. راځو د ځواب وضاحت. تاسو باید ډېر احتیاط وکړئ کله چې د باران د پیل په لومړي نیم ساعت کې تاویږئ او یا ودرېږئ. په دې وخت کې د موټر تیل د سړک د سطحې څخه پاک شوي نه وي او کیدای شي د باران سره یو ځای او د موټر د ښویېدو سبب شي. 103 پوښتنه: که دوه موټر چلوونکي په ورته وخت کې هغې څلور لارې ته راشي چې د څلورو خواو څخه د درېدو یا نښو له خوا کنټرولېږي. ښي خوا موټر چلوونکی د لارې حق لري. کیڼ یا چپ خوا موټر چلوونکی د لارې حق لري. یو موټر چلوونکی ممکن پرته له ځنډه موټر چلولو ته دوام ورکړي. سم ځواب دی ښي موټر چلوونکی د لارې حق لري. راځو ځواب وضاحت ته. که دوه موټر چلوونکي په ورته وخت کې هغې څلور لارې ته راشي چې د څلورو خواو څخه د درېدو علامو یا نښو له خوا کنټرولېږي، ښي خوا موټر چلوونکی د لارې حق لري. 104 پوښتنه: کله چې د انټي لاک بریک کولو سیستم لرونکي موټر په ښویېدونکي سړک باندې کشش له یعنې ټایرونه یې کشش له لاسه ورکړي او په ښویېدو پیل وکړي، موټر چلوونکی باید بریکونه پمپ کړي. د بریک پیډل باندې فشار راوړي او کلک یې ونیسي. د ګیس پیډل باندې فشار راوړي او کلک یې ونیسي. سم ځواب دی د بریک پیډل باندې فشار راوړي او کلک یې ونیسي. کله چې د انټي لاک بریک کولو سیستم یا ABS لرونکي موټر په ښویېدونکي سړک باندې کشش یا ټایرونه یې کشش له لاسه ورکړي او په ښویېدو پیل وکړي، موټر چلوونکی باید په بریک پیډل باندې پښه کیږدي او فشار پرې راوړي او کلک یې ونیسي ترڅو له خطر څخه ځان وساتي. 105 پوښتنه: که اندېښمن، عصبي، غوسه یا د ژړلو په حال کې موټر چلوئ، ستاسو په موټر چلولو کې به هیڅ توپیر نه وي که تاسو په سمه توګه فکر وکړئ. ګړندی موټر چلولی شئ ځکه چې تاسو د خپل حواس سره ډېر تماس لرئ. د موټر انجن چلولو څخه دمخه باید یو څه وخت صبر وکړئ. سم ځواب دی د موټر انجن چلولو څخه دمخه باید یو څه وخت صبر وکړئ. راځو د ځواب وضاحت. که تاسو اندېښمن، ژړا، غوسه یا خفګان په حال کې
یاست. تاسو ممکن د موټر چلولو توان ونه لرئ. ستاسو احساسات کولی شي تاسو د موټر چلولو څخه بې برخې کړي، ځکه چې ستاسو ذهن په بل څه تمرکز کوي. د آرام کولو لپاره یو څه وخت صبر وکړئ او د موټر چلولو د مخه تمرکز وکړئ. یعنې کله چې ستړتیا او غوسه او خفګان مو رفع شو، پس د هغې نه موټر چلول پیل کړئ. په دې حال کې موټر مه چلوئ. دا عین لکه د شرابو په نشه کې چې موټر چلوئ هغې ته ورته دی. 106مه پوښتنه: کله چې د یو تېرې کوونکي موټر چلوونکي سره مخ شئ، تاسو باید د سترګو تماس څخه ډډه وکړئ، سرعت مو راکم کړئ او پرېږدئ چې هغه تېر شي. ورو کولو لپاره یې پرې کړئ یا مخته یې راشئ. د هغوی پسې شئ او غچ ترېنه واخلئ. سم ځواب دی د سترګو تماس څخه ډډه وکړئ، سرعت مو راکم کړئ او پرېږدئ چې هغه لاړ شي یا تېر شي. راځو د ځواب وضاحت ته. که بل موټر چلوونکی تاسو ته ګواښ کوي یا په قصدي ډول ستاسو شاوخوا په خطرناک ډول موټر چلوي، ارام اوسئ او هڅه وکړئ د امکان تر حده ستاسو د دواړو ترمنځ فاصله وساتئ. سرعت مو راکم کړئ او پرېږدئ چې هغوی تېر شي. د سترګو تماس ورسره مه کوئ او فحش اشارو څخه هم ډډه وکړئ. ګډوډ موټر چلول ډېر غیر معمولي دي، خورا خطرناک چلند دی. د اندېښنې لپاره هیڅ شی نشته. سم ځواب دی خورا خطرناک چلند دی. راځو د ځواب وضاحت ته. له پامه غورځول شوي یا ګډوډ موټر چلول خورا خطرناک چلند دی چې نه یوازې تاسو او ستاسو مسافرین په خطر کې اچوي، بلکې په سړک باندې پیاده تلونکي، بایسکل چلوونکي او نور موټر چلوونکي په خطر کې اچوي. د موټر چلولو په اړه تمرکز پاملرنه د پیښو نیولو مخنیوي کې مرسته کوي. 108مه پوښتنه: دوه سړک په منځ کې یو ماته ژیړه کرښه دا را په ګوته کوي. لاینونه په مخالف لوري حرکت کوي او موټر چلوونکي ته اجازه نه ورکول کېږي چې تېر شي. لاینونه په مخالف لوري حرکت کوي او موټر چلوونکي اجازه لري چې تېر شي کله چې د دوی لپاره خوندي وي. لاینونه په ورته لوري حرکت کوي او موټر چلوونکي اجازه نه لري چې تېر شي. سم ځواب دی لاینونه په مخالف لوري حرکت کوي او موټر چلوونکي اجازه نه لري چې تېر شي کله چې د دوی لپاره خوندي وي. دلته که وګورئ دا دوه طرفه سړک دی. کله چې ژیړ تاسو هر کله چې ژیړ په ژیړ رنګ باندې کرښه ګورئ، دا په دې معنا ده چې دا سړک دوه طرفه دی، یعنې د دې خوا نه موټر راځي او د دې خوا نه موټر ځي. نو کله چې دلته ستاسو مخ ته بل موټر وي او د دې څخه مخکې کېږئ، باید د دې خوا ته تاسو متوجه اوسئ چې د دې خوا نه خو بل موټر نه راځي. کله تاسو د دې نه مثال مات خط نه دې خوا راتېرېدی شئ او که د دې خوا نه موټر نه وي د مخکې موټر نه مخکې کېدی شئ او بېرته خپل لاین ته راوختی شئ. اوس راځو د ځواب وضاحت ته. ژیړ لاینونه د ترافیکو جلا کولو لپاره کارول کېږي چې مخالف لوري ته حرکت کوي، یعنې مخالف دا ګور د دې خوا نه حرکت کوي، هغه د هغې خوا نه حرکت کوي. مات ژیړ لاین دا را په ګوته کوي چې د ډرایورانو ته مستقیم د کرښې سره نږدې د تېرېدلو اجازه ورکول کېږي کله چې د دوی لپاره خوندي وي او د مقابل لوري لخوا موټر نه وي. راځو 109مه پوښتنې ته. د دوه لاینه سړک په منځ کې یوه ماته سپینه کرښه دا را په ګوته کوي. لاینونه په مخالف لوري حرکت کوي او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تېر شي. لاینونه په ورته لوري حرکت کوي او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تېر شي. لاینونه په ورته لوري حرکت کوي او موټر چلوونکي اجازه لري چې تېر شي کله چې د دوی لپاره خوندي وي. راځو ګورو چې کوم یو ځواب سم دی. لاینونه په ورته لوري حرکت کوي او موټر چلوونکی اجازه لري چې تېر شي کله چې د دوی لپاره خوندي وي. که دلته دا موټر مثال دلته دا ګوره دا سړک سره جدا ده، دا دې خوا فریوی ده او دا دې خوا ده. مثال دلته
دیو کولی شي که دا ټول د دې خوا نه دا سپین لاینونه چې د دې خوا نه موټر ځي یعنې په دې لاینونو باندې هغې خوا نه موټر نه ځي هغه سړک چې دی جدا دی دا سړک چې دی دا جدا دی دیو په دې ورته لور باندې حرکت کوي دیو تېرېدی شي مثال که لاین بدلوي نو په دې حالت کې دیو لاین بدلولی شي کله چې مات وي دې لاین نه دلته راوختی شي تللی شي دې لاین ته هم راوختی شي دې ته هم راوختی شي خو اشاره او څه چې لازم دي هغه قانون باید په پلي کې په ځان باندې او بیا د لاینونه بدل کړي دې ته څه شوی ورته لور باندې حرکت کوي یعنې ټول موټر د دې خوا نه حرکت کوي راځو د ځواب وضاحت ته سپینې کرښې په سړک باندې ترافیک جلا کولو لپاره کارول کیږي چې په ورته لوري حرکت کوي مات لاینونه دا را په ګوته کوي چې موټر چلونکي مستقیم د کرښې سره نږدې د تېرېدلو اجازه لري کله چې دا کار د دوی لپاره خوندي وي یعنې د دې مخې ته موټر نه وي مخې ته نږدې موټر نه وي د دې نه دې دا څه کېدی شي تېرېدی شي 110مه پوښتنه دوه لانه سړک په منځ کې یوه قوي یا روغه سپینه کرښه دا را په ګوته کوي لاینونه په مخالف لوري حرکت کوي او موټر چلونکي اجازه نه لري چې تیر شي لاینونه په ورته لوري حرکت کوي او موټر چلونکي اجازه نه لري چې تیر شي لاینونه په مخالف لوري حرکت کوي او چلونکي اجازه لري چې تیر شي کله چې د دوی لپاره خوندي وي سم ځواب دی لاینونه په ورته لوري حرکت کوي او موټر چلونکي اجازه نه لري چې تیر شي په دې حال کې کله چې تاسو دغه ګورئ لاینونه په دې شکل وي نو تاسو دې لاین نه دې لاین ته اوښتی نه شئ ځکه دلته روغ خط دی تر څو چې دا په مات خط باندې بدل شوی نه وي ته نشي خو دا یو طرفه سړک دی دې کې موټر کېدای شي د دې خوا نه لاړ شي دې خوا نه کېدای شي په دې لاین کې موټر لاړ شي خو د هغې خوا نه په دې باندې موټر نه دي دا په ورته لوري یعنې په یو خوا نه موټر په دې باندې حرکت کوي راځو وضاحت سپینې کرښې په سړک باندې ترافیک یا موټر جلا کولو لپاره کارول کیږي چې په ورته لوري حرکت کوي روغه یا جامده سپینه کرښه دا موږ ته راښیي چې موټر چلونکي ته د تېرېدلو اجازه نشته راځو یو څه وضاحت دپاره ګورئ که دلته وګورئ د دې لاین نه د دې سپینې کرښې دا د یو خوا یو طرفه سړک دی دې باندې د دې خوا نه موټر تللی شي خو د دې لاین نه دې خوا ته نشي راوختی او دلته که وګورو دا دوه طرفه سړک دی چې د دې خوا نه موټر ځي او د دې خوا نه موټر ځي دلته دې خوا ته ګوره د دې خوا ته چې دی دا مات دی او دې خوا ته چې دی روغ دی که چېرته دا موټر د بل موټر نه مخکې کېږي دې خوا ته نو دا دې خوا ته راوختی شي بیرته خپل لاین ته راوختی شي د دې موټر نه چې بل موټر نه چې مخکې شي او دا چې دی مثال د دې خوا ته روغه کرښه ده ژیړه مثال دا دې خوا ته نشي راوختی نو په دې باندې پوه شئ دا څه دی هر کله چې ژیړ کرښه ګورئ په دې باندې پوه شئ چې مثال دا دوه طرفه سړک دی دا ګوره ماته کرښه ده ګوره دا موټر داسې تللی شي دا د هغې خوا نه راځي که چېرته دا د بل موټر څخه مخکې کېږي باید د دې خوا نه موټر نه وي او د دې څخه مخکې شي اوس راځو دلته ګوره دا دوه ژیړ کرښې چې دي دا لکه د منځ کې دیوال دی دا په هیڅ صورت کې د دې خوا نه دا موټر دې خوا ته نشي راوختی دا داسې فکر وکړئ لکه یو دیوال دا مثال ورته لوري باندې حرکت ګوره دا موټر هم د دې خوا روان دی دا موټر هم د دې خوا روان دی خو دا سپین لاینونه د دې خوا دواړه اوښتی شي خو د دې خوا نه یو طرفه سړک دی هغې خوا نه یو طرفه سړک دلته ګورئ دا تیرک ته مثال د دې خوا نه دی هغه د هغې خوا نه دی خو دلته سپین کرښې دا دواړه کرښې په یو لور روانې دي دا هم په ورته لور روان دي د هغې خوا نه دا په دې خوا نه په ورته لور روانې دي خو د دې لاین نه تېرېدلی نه شي راځو دې لاین ته دا لاین کله چې تاسو په ښارونو کې ګرځئ مثال بعض سړکونو کې متوجه کېږي دا عین شی مثال دلته مثال یو طرفه سړک د دې خوا نه د په ورته لور باندې حرکت کوي ګوره دا ورته لاینونه دي سپین کرښه ده دا د دې خوا نه په ورته لور حرکت کوي دا دې ته څه شی وایي سیف ایریا وایي دې ته سیف ایریا د دې خوا نه موټر دلته راتلی شي او دې خوا دې سړک ته راوختی شي یو ټرن پرې کولی شي یا دې خوا ته بل ځي تا خوا ته اوړي اوختی شي نو دلته مثال دا موټر دې خوا ته دا موټر چې دې خوا ته راوختی شي دې خوا ته تېرېدی شي او یو ټرن هم کولی شي دلته راځو دې لاینونو ته د دې خوا نه ګوره دلته مات دی د دې کله چې دې خوا ته مات وي دې خوا ته موټر اوختی شي خو د دې خوا نه دا موټر دې خوا ته نشي اوختی کله چې دا موټر دلته راشي دا موټر دې خوا ته اوختی شي خو دا موټر بیا دې خوا ته نشي راوختی ځکه چې دې خوا ته روغه کرښه شوه نو دا یو څه اندازه معلومات چې د سړک په اندازه باندې د دې لاینونو په اندازه باندې چې تاسو د دې لاینونو ترمنځ فرق باندې پوه شئ او په سړک باندې په عملي موټر چلولو کې
غلط نشئ. دا مهمه نه ده چې تاسو د امتحان دپاره درس ووایئ او امتحان کې بریالي شئ. باید تاسو په دې علامو، په دې سرکونو، په دې نښو باندې ځان مکمل پوه کړئ. ځکه چې کله چې تاسو موټر چلوئ بیا تاسو لپاره ډېر خطرناک وي او امتحان کې بریالي کېدل اسانه کار دی، خو موټر چلولو سره باید تاسو متوجه اوسئ چې مثال هغه خپل حق او د بل حق وپېژنئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. کومه ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. خپل وړاندیزونه او بریالیتوب زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.